بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترم ورونو، نن د یو ډیر زبردست عمل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. کله چې د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې رواني راغلی وي، په هیڅ شان سره سمون نه خوري او د هغوی کور نه روغیږي، نو که دا عمل وله وکړي، الله جل شانه به د هغوی دواړو په خپل منځ کې اتفاق نصیب کړي. یا د دې نه علاوه که د چا ښځه ډېر زیات بد اخلاقه وي، بد مزاجه وي، کله خاوند کور ته راشي او خاوند ته دا هسې بېڅه ګورېږي، یا چې کور ته راشي هسې بېڅه ورته په جنګ شي، ورسره جګړې کوي یا ورته بل څه خبره بانه کړي، یعنې خاوند په کور کې بې انتهایي سخت نه تنګي. یا د دې نه علاوه د یو ښځې خاوند دی او د هغې ښځې خاوند ډېر زیات بد اخلاقه دی، کله هم کور ته راشي د څه نه څه مصیبت په ځان سره راوړي، یعنې یکدم په خپل ښځې باندې راباندې کړي، په خپلو بچو باندې راباندې کړي، یا هسې بېڅه خپلې ښځې او بچو ته ګورېږي. یا دې نه علاوه د هغه نور چې کوم دی د هغو د بد اخلاقۍ دي، یعنی داسې بد اخلاقۍ چې د انسان کور ورسره لنډ او تنګي، د انسان زندگی ورسره لنډ او تنګوي. نن د یا لطیفو یا ودودو دا دواړه د الله جل جلاله نومونه دي، ډېر زیات مبارک او ډېر زیات مقدس نومونه دي. د یا لطیفو یا ودودو یو ډېر عجیبه تاثیر درته ښیم چې په دې عمل کې ډېر زیات زر اثر کوي او ډېر زیات، او که دا عمل کوې نو د 21 ورځو نه پې زیات وخت نه لګي، بلکې د دې عمل دا کومه وظیفه درته ښیم، د دې طریقه هم درته اوس ښیم. دا 21 ورځې مسلسل په دې طریقې سره وکړې، دا کومه طریقه درته ښیم، انشاءالله په 21 ورځې کې دننه به هغه بد اخلاقه ښځه وي، که هغه بد اخلاقه خاوند وي یا بل څوک بد اخلاقه، د هغې دپاره دا وظیفه مسلسل وکړې، الله جل جلاله به هغوی نیک عمله کړي. د یا لطیفو یا ودودو د دې د عمل کولو طریقه دا ده چې روزانه، یعنې په دې کې به چوټي به پکې نه کوې، د سحر د مانځه نه پس یا د ماسخوتن د مانځه نه پس به یو ځان له ځای کې کښېنې او یو خوږ څیز به ځان سره والې، مثلا چیني شول، ګوړه شوله، مټایي شوله، یا دغه رنګې بل یو خوږ څیز دی، هغه به ځان سره والی، په یو ځان له ځای کې به کښېنې او شروع به وکړې، بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې، او 100 ځله به یا لطیفو یا ودودو ذکر وکړې، چې کله 100 پیرې پوره شي په هغه خوږ څیز باندې دم کړې. دغه رنګې 11 سوه کرته دا به ووایې چې کله تاسو 100 پیرې پوره کوئ نو هغه خوږ څیز باندې دم کوئ، بیا هغه خوږ څیز راواخلئ، که د چا ښځه بد اخلاقې نو هغه دې په خپل ښځې باندې وخوري، الله جل شانه به د هغه ښځه نیک عمله کړي. او که د چا خاوند ډېر زیات بد اخلاقی نو که په هغه بد اخلاقه خاوند باندې وخوري، الله جل شانه به د هغې خاوند هم نیکوکار کړي، یعنې نیک به کړي، د نیکو طرف ته به مخه شي، د هغو چې کومه بد اخلاقي هغه بد اخلاقي به د هغه ختمه شي. یا د دې نه علاوه د چا په کور کې د خاوند او د ښځې نه علاوه، یعنې اولاد یې دی، پلار یې دی وغیره، او هغه بد اخلاق دي، نو که هغې باندې دغه دم شوې مټۍ، ګوړه یا چیني وغیره پې باندې وخوري، الله جل شانه به د هغوی بد اخلاقي ختمه کړي او الله جل شانه به هغوی سم کړي، یعنې نیکان، یعنې هغوی به نیکان جوړ شي. لیکن یو خبر یاد ساتئ چې په دې دوران کې دغه 21 ورځې، یعنې 21 ورځې چې کله تاسو د عمل کوئ، خو په دې کې باید د لمونځ پابندي ضروري وي، یعنې 5 واړه وخته لمونځ دا به مکمل پابندۍ سره کوئ، نو انشاءالله دا بالکل په ګارنټۍ سره درته وایم چې کله دا عمل په دې طریقې سره وکړئ، کومه طریقه درته ما ښوله، په دې 21 ورځو کې، یعنې په 21 ورځو کې دننه به الله جل شانه تاسو په خپل مقصد کې کامیاب کړي.